سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په فارکس باندې مونږ یوه ویډیو کړې وه. په هغې کې مونږ تاسې فارکس ټول تشریح کړو چې دا څه شی دی، له مونږ سره څه ډول کار کوي. تاسې کولی شئ هغه ویډیو وګورئ. نن زموږ دویمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به تاسې ته درښایم چې په فارکس کې مونږ او تاسې په ډیمو کې څنګه کار کولی شو. په دې ویډیو کې به تاسې ته ښایم چې مونږ او تاسې ډیمو کې اکاونټ څنګه کولاو کړو، همدارنګه څنګه پکې کار وکړي، بای سیل څنګه پکې وکړو، همداره پوزیشن پکې څنګه ونیسو، آرډر څنګه ولګو، سیل لیمیټ، بای لیمیټ. په دې شیانو باندې به انشاءالله مونږ او تاسې نن په همدې ویډیو کې خبره وکړو. یو مهمه خبره دا ده چې تاسې یوه هفته په ډیمو کې کار وکړئ، صحیح ده. او تقریبا یوه هفته یا 2 هفتې بعد بیا زه انشاءالله دویمه ویډیو جوړوم. 2 هفتې نه خو تقریبا 2-3 ورځې بعد به زه تاسې ته دریمه ویډیو جوړه کړم. په هغې کې به تاسې ته وښیم چې بروکر کې اکاونټ څنګه جوړیږي، تاسې خپلې پیسې څنګه ورته رالیږلی شئ، څنګه ویډرا ډیپوزیټ کړی شئ. انشاءالله هغه به هم راځي. خو په دې ویډیو کې دومره تاسې ته زه ښیم چې ډیمو اکاونټ به تاسې په دغه شکل سره خلاصوئ. ډیمو اکاونټ به تاسې دغسې جوړوئ. 10,000 20,000 30,000 ډالر به تاسې ته په ډیمو کې درکوي. په هغې باندې به تاسې ټریډینګ کوئ تر څو تاسې د فارکس مارکیټ سره بلد شئ، بلدتیا ورسره پیدا کړئ. په پوزیشن نیونه باندې چې څنګه یو پوزیشن نیسو، ټي پي څنګه ږدو، په دې شیانو باندې به تاسې ټول څنګه شئ پوه به شئ. راځو په دې ویډیو کې مکمل طریقه درته ښیم. کوم ملګري چې زما په چینل کې نوي دي مهرباني وکړئ معراج خان سکل در سره سبسکرایب کړئ. بله خبره دا چې هر کس چې د فارکس اړونده معلومات غواړي دغه پلیلیست ما جوړ کړی. انشاءالله د دې به ټولې ویډیوګانې زما په همدې چینل کې راځي. صحیح ده، نو چینل در سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ. ښه راځو تر ټولو لومړی مونږ او تاسې ډیمو اکاونټ کولاو. ډیمو اکاونټ جوړو. د ډیمو اکاونټ مونږ دې لپاره جوړو تر څو مونږ او تاسې چې بیا خپلې پیسې ریل اکاونټ جوړو، بروکر کې اکاونټ جوړو، همغه بروکر کې اکاونټ چې کوم یې مونږ او تاسې راوړو په هغې کې کار کوو. له مخکې به مونږ او تاسې فارکس سره بلدتیا پیدا کړي چې څنګه پوزیشن نیو کږي، شارټ څنګه نیسو، لانګ څنګه نیسو، ټي پي څنګه لګو، سټاپ لاس څنګه لګو. دغه شیانو سره به تاسې بلدتیا پیدا کړي. صحیح ده. بله مهمه خبره دا ده چې دا هم په همغسې کرپټو کرنسي غوندې مونږ شارټ پوزیشن او لانګ پوزیشن دا پکې نیولی شو په اسانۍ سره. صحیح ده. ښه د دې لپاره به تر ټولو لومړی تاسې پلی سټور ته راشئ. له پلی سټور نه به تاسې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې نوم یې دی میټا ټریډر 5. صحیح شو، میټا ټریډر 5 په نامه به تاسې دا انسټال کړئ له ځان سره. صحیح ده، دغه دی. صحیح شو، دا دی، داسې وګورئ. نو دا به له تاسې سره انسټال کړئ. ما سره تیار انسټال دی، زه به په اوپن باندې کلیک واخلم. صحیح ده. په دې کې مونږ او تاسې ډیمو کې اکاونټ جوړو. صحیح ده، ډیمو اکاونټ مونږ او تاسې جوړو. او بله خبره دا چې په دې کې یوازې مونږ او تاسې پوزیشن نیوی سو، لانګ شارټ پوزیشنونه نیسو. او همدارنګه د بروکر کې به مونږ او تاسې اکاونټ جوړو. کوم بروکر کې چې مونږ او تاسې اکاونټ جوړو هغه بروکر مونږ او تاسې ته یو یوزر او یو پاسورډ راکوي. همغه یوزر او پاسورډ به راخلو مونږ او تاسې بیا په ټریډر میټا 5 کې یا په میټا ټریډر 5 کې به مونږ او تاسې دلته خلاصو. مونږ او تاسې به کار په مطلب پوزیشنونه به مونږ او تاسې په میټا ټریډر 5 کې نیسو. صحیح ده، یعنی پوزیشن به مونږ او تاسې دلته نیسو، پروفیټ هر څه به مونږ او تاسې دلته معلومیږي. خو ویډرا او ډیپوزیټ مطلب کومې پیسې چې مونږ او تاسې ته راځي یا مونږ او تاسې ویډرا کوو او مونږ او تاسې بیا خپل فارکس ته راوړو، نو دا به مونږ او تاسې له بروکر نه څه کوو، یو بروکر کې به اکاونټ. انشاءالله دا به په راتلونکي ویډیو کې تاسې ته زه وښیم چې بروکر کې اکاونټ څنګه جوړیږي، ورسره ډیپوزیټ څنګه کولی شو، ویډرا څنګه کولی شو. دا په راتلونکي ویډیو کې ټول تاسې ته په دې ویډیو کې زه تاسې ته صرف ډیمو اکاونټ درښیم، ورسره پوزیشنونه څنګه نیولی شو، بای او سیل او همدارنګه سیل لیمیټ، بای لیمیټ. په دې شیانو باندې به یو څه تاسې پوه کړم. یوه هفته یا 2 هفتې تاسې په ډیمو کې کار وکړئ. د هغې بعد بیا درېمه ویډیو چې راغله، درېمه ویډیو کې ځان ته بروکر کې اکاونټ جوړ کړئ. که $10 $20 $30 تاسې هغې ته راولېږئ، نو بیا تاسې کار پکې کوئ. او بله مهمه خبره دا چې زمونږ کوم ټلیکرام چینل چې دی افغان فوریکس ټریډرز په نامه، افغان فوریکس ټریډرز، هغه جوین کړه. مونږ تاسې سره سیګنال شیر کوو. صحیح ده، هغې نه تاسې استفاده کوئ. اکسپټ کړئ. صحیح ده، دې ځای نه به دا اکسپټ کړئ. چې کله مې اکسپټ کړه، ګورئ دلته تاسې ته وي چې اوپن ډیمو اکاونټ. ډیمو اکاونټ به تاسې اوپن کړئ. په دې برخه باندې به ورته کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک وځ دلته به تاسې خپل لومړی نوم ورکړئ. په دې کې به لومړی، بیا دویم نوم، بیا به موبایل شمیره ورکړئ، بیا به جیمیل ورکړئ. صحیح ده، را به شم زه بیا نوم ورکړم. لکه زه شمیره کې باید ستاسې موبایل شمیرې کوډ په دغه شکل، دا جمع یو 3 نه وي. صحیح شو، جمع 3 نه وي. زه اوس مطلب ورکوم تاسې خپل یو موبایل نمبر ورکړئ. او جیمیل تاسې ډیمو ته له ځان هم جیمیل ورکولی شئ. که خپل ریال جیمیل ورکوئ هغه هم مشکل نشته، خو له ځانه یو جیمیل ورکوم. له هغې بعد به تاسې راشئ او دغه ټیک مار علامه چې کومه ده دا به ورته ولګوئ. صحیح شو. بل په دې کې مهمه خبره دا ده چې تاسې د څومره ډالرو اندازه اکاونټ خلاصولی شئ، ډیمو اکاونټ. صحیح ده،
نو دلته به تاسې کلیک ورته واخلئ چې هر څومره ستاسې خوښېږي 3000 15000 لسزره 50000 50000 لک چې هر څومره ستاسې ته به یې هغه خلاص کړئ پکې مطلب زه ورته یم چې 1000 اکاونټ زه غواړم صحیح ده. بیا به راشئ په رجسټر باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ صحیح ده. ډیمو اکاونټ چې کله رجسټر باندې کلیک واخلئ په ډن باندې به بیا تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په ډن باندې کلیک واخیسته نو زمونږ او ستاسې ډیمو اکاونټ څه شو ډیمو اکاونټ هم جوړ کړه. دلته به مونږ او تاسې صرف ډیمو اکاونټ نه استفاده کوو. بله مهمه خبره ده چې ریل اکاونټ چې کله مطلب مونږ او تاسې خپلې پیسې فارکس ته راوړو دې لپاره به مونږ او تاسې لومړی بروکر کې اکاونټ جوړو. دا په درېیمه ویډیو کې زه تاسې ته وښیم چې بروکر کې اکاونټ څنګه جوړیږي. بیا بروکر کې چې اکاونټ تاسې جوړ کړه هغې ته پیسې څنګه رالاګو خپلې پیسې بېرته له هغې بروکر څنګه کوو. تاسې په بروکر کې اکاونټ جوړ کړه هغه بروکر مونږ او تاسې ته یو یوزر او یو پاسورډ راکوي. هغه یوزر او پاسورډ به بیا مونږ راوړو همدلته په میټا ټریډر 5 کې به یې لاګین کوو. مونږ او تاسې به پوزیشنونه یا پوزیشن بای سیل دا به ټول مونږ او تاسې په همدلته کوو په ټریډر میټا 5 کې به یې کړو خو اکاونټ په مونږ کوم خلاص کړي اکاونټ په مونږ د بروکر خلاص کړي. دا اصول یې همداسې دي یعنې ته به یو بروکر کې اکاونټ جوړی چې کله بروکر کې اکاونټ جوړ کړه هغه بروکر تا ته یوزر او پاسورډ درکړي. هماغه یوزر او پاسورډ به راخلي ته به په میټا 5 په همدې ټریډر میټا ټریډر 5 کې به ته څه کوې دلته به لاګین کوې. ټول طریقه کار به دلته کړي پوزیشنونه به هم دلته نیسي ګټه هر څه به تا ته دلته ښکاره کېږي صحیح ده. دلته به یې ته کړي خو ویډرا او ډیپوزیټ به هغه بروکر له لارې کړي. دا به زه انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وښیم. دا د موږ او تاسې ډیمو اکاونټ جوړ کړه صحیح شو. ډیمو اکاونټ موږ او تاسې سره جوړ شو $10,000 ډیمو اکاونټ دی تاسې به جوړ کړئ. تاسې همدا ډیمو اکاونټ ځان لپاره جوړ کړئ صحیح ده. بیا به تر ټولو لومړی راشئ په دې ځای کې چې کله تاسې دې باندې کلیک ورته واخلئ چې کله هم کلیک وکړو دلته هغه اسیټونه چې شتون لري لکه یورو ده جی پی بي ده جی پی وای دی دا ټولې کوم اسیټونه چې دي ما تېره ویډیو کې تاسو ته ښودلي چې دلته مونږ ټول په فزیکي پیسو باندې څه کولی شو ټریډونه کولی شو صحیح ده. چې کله تاسې راغلی دلته خو د عموما په دې ځای کې تاسې سره ټول اسیټونه ښکاره کېږي. که چېرته تاسې غواړئ یو اسیټ تاسې سره دلته شتون ونه لري نو کولی شئ د دې جمع نشانې نه یو اسیټ تاسې ځان سره ایډ کړئ. په دې باندې تاسې کلیک اخلئ بل اسیټ هم تاسې څه کولی شئ ایډ کولی شئ لکه مطلب ګولډ دلته نشته کولی شئ بره جمع نشانه باندې کلیک واخلئ سرچ کړئ او ځان سره ایډ کړئ. بل مطلب دلته تاسو سره دغه اسیټونه یورو جی پی پی ته غواړئ صرف په یورو جی پی پی او جی پی وای مې ټریډ وکړئ په دې نور نه غواړئ چې ټریډ وکړئ نو دا به دې ځای نه څنګه ختموي بیرته به راشئ دغه کلم نشانه باندې چې تاسو ورته کلیک واخلئ. کله کلیک ورته واخلئ دلته به ډیلیټ برخې ته راشئ صحیح ده. ډیلیټ برخه باندې چې کله کلیک واخلئ زه غواړم دا نور ټول لرې کړم صحیح ده او یوازې غواړم دغه یو څو دانې ځان سره پرېږدم نو دا نور زه په دغه شکل سره لرې کوم. بیرته په ډیلیټ بټن باندې کلیک اخلم ما سره به څه پاتې شي ما سره به صرف همدغه 4 اسیټونه چې کوم دي دا به پاتې شي را سره صحیح ده. دلته موږ تاسو سره هماغه که تاسې بله ایډ کوئ بیا ایډ کوئ دې ځای نه هم ایډ کولی شئ دواړو ځایونه تاسې ایډ کولی شئ په اسانۍ سره صحیح ده. بل دلته موږ سره چارټونه راځي. چارټ مطلب دا دی چې چارټ مطلب دا کوم دغه چې تاسې سرچ کوئ لکه یورو چارټ دی د یورو چارټ تاسې ته ښیي چې مطلب په کینډلو مې څومره پورته تللی څومره ښکته تللی هم تا کتای شئ. دلته چې بلې برخې ته راشئ دلته لیکل شوي دي ټریډ صحیح شو. ټریډ برخې ته چې کله تاسې راشئ دلته تاسې سره مطلب $10,000 اکاونټ تاسې اوس فعال کړی دی. بل چې هر پوزیشن تاسې نیسئ تاسې سره دلته راځي صحیح ده. هیسټري کې مطلب تاسې کوم پوزیشن نیولی یا مو ګټه کړې یا مو تاوان کړي هغه تاسې ته ښایي. بله مهمه خبره دا ده چې دې کې تاسې دې ته میټا 5 ته نه تاسې ډیپوزیټ کړی شئ او نه له دې نه ویډرا کولی شئ بلکې تاسې به بروکر کې اکاونټ جوړوئ هغه بروکر یوزر او پاسورډ درکوي هماغه یوزر او پاسورډ نه به تاسې دلته اکاونټ خلاصوئ. اکاونټ چې کله خلاصوئ دا به په درېیمې ویډیو کې زه تاسې ته وښیم. بیا ویډرا او ډیپوزیټ ګټه او تاوان به تاسې دلته کړئ په دې اپلیکیشن کې به کار کوئ خو هر څه به تاسې سره هلته بروکر کې جمع کړئ. دلته تاسې څومره ګټئ هلته به بروکر کې تاسې سره جمع کېږي نو بیا هماغې ځای نه تاسې ویډرا کولی شئ صحیح شو. دا مو په دغه سیستم شو. اوس مطلب تاسې غواړئ چې په یورو باندې پوزیشن ونیسئ یا شارټ ونیسئ یا لانګ ونیسئ. زه راځم یورو باندې کلیک اخلم صحیح ده. چې کله مې کلیک پرې واخیستم دلته ما سره څو شیان راځي. یو نیو ارډر نه مطلب دا دی چې مطلب زه یا پوزیشن پرې نیسم یا لانګ پرې نیسم یا شارټ پرې نیسم صحیح ده. او چارټ نه مطلب دا دی چې د همدې یورو چارټ زه ګورم په چارټ باندې چې کلیک واخیستم مطلب د یورو چارټ ماته ښیي چې د یورو چارټ په دغه شکل دی یا دومره ښکته تللی انشاءالله دا به مونږ او تاسې نور هم تشریح کوو په دې باندې به نور هم کار کوو. زه راځم صحیح شو هغه چارټ شو. زه راځم غواړم چې یو ارډر ونیسم راځم په نیو ارډر باندې زه کلیک اخلم صحیح ده. چې کله مې په نیو ارډر باندې کلیک واخیستم لومړی دلته مونږ او تاسې سره څه شی راځي مطلب انسټیټ چې په هماغه مارکیټ پرایس کې چې کوم قیمت چلیږي په هماغه قیمت باندې ته یا سیل نیسي یا بای نیسي یا شارټ نیسي یا لانګ نیسي صحیح ده.
دلته چې دې ځای کې تاسې کلیک واخلئ دلته تاسې سره نور اپشنونه هم راځي ګوره لیکل شوي دي بای لیمیټ سیل لیمیټ هغه به بای لیمیټ او سیل لیمیټ به انشاءالله درته تشریح کړم چې دا څنګه تاسې کارولی شئ صحیح ده دا دلته تاسې مطلب کولی شئ په دې ځای کې مطلب چې دا کله انسټیټ راشي په ډایرکټ مارکیټ پرایس کې چې کله تاسې یو پوزیشن نیسئ تاسې ته ډایرکټ په مارکیټ پرایس کې نیو کیږي صحیح ده بل پکې مهمه خبره دا د لاټونه دا لاټ وینئ دا لاټ دا ډیر مهم شی دی ښه دا لاټ مطلب دا دی لکه څنګه چې موږ تاسې په کریپټو کرنسي کې لیوریج ساتو دا په همغه شکل سره دلته کار کوي چې څومره ستاسې لاټ زیات وي په همغه اندازه به ستاسې خطر زیات وي هم به د ګټې فیصدي زیات وي هم به د تاوان فیصدي تاسې زیات وي کوشش وکړئ لاټ به تاسې کم ساتئ صحیح ده که چیرته تاسې مطلب لاټ ساتئ لاټ د 5 نه زیات نه ساتئ په هر کرنسي هر اسیټ کې یا په هر کرنسي کې چې تاسې دی تاسې له 5 زیات دغه مه ساتئ لاټ صحیح ده دا لاټ د لیوریج په حساب دی دا وینئ دا لیوریج په حساب له دې ځای نه تاسې ډیرولی شئ له دې ځای بیرته کمولی شئ لکه مطلب زه اوس ډیروم همداسې ډیریږي دې ځای نه کمیږي دا لاټ به تاسې له ځان سره کم ساتئ صحیح ده دا کم ډیر مهم دی بل په دې ځای کې کوم مارکیټ کې چې کوم قیمت روان وي هماغه قیمت دلته تاسې ته ښودل کېږي چې مارکیټ کې دومره قیمت روان دی صحیح ده بل په دې ځای کې تاسې سره راځي سټاپ لوز دا وینئ اس ال معنا سټاپ لوز صحیح ده او ټي پی معنا ټیک پروفیټ یعنی سټاپ لوز او ټي پی به لازمي تاسې په هر پوزیشن چې تاسې نیوه هم سټاپ لوز دی او هم تاسې ټي پی دی که چیرته تاسې خپل سټاپ لوز او ټي پی کې نه دی امکان شته ستاسې نه ټول اکاونټ هم لاړ شي یعنې په دې کې دا شی نشته چې محدود ته ورته وایې چې زه غواړم د $100 ټریډ وکړم خو دې ځای کې مطلب چې کله ته یو لاټ ولګئ نو هلته بیا ستا سره چې څومره سرمایي د هغې په اندازه تا ته لاټ لګي خو کیدای شي دغه تا اوس لانګ پوزیشن نیولی هغه دومره راښکته شي چې هغه ستا ټولې پیسې هم له منځه یوسي نو زیات کوشش به کوئ چې څه ونیسئ سټاپ لاس او ټي پي لازمي کیدی صحیح شو دلته خو مطلب انسټیټ ډایرکټ مارکیټ پرایس دی لاټ مې وغواړه مطلب دومره لاټ زه غواړم وساتم 0.05 لاټ بل پکې مطلب هغه مارکیټ پرایس چې کوم چلیږي همغه دلته تاسې ته ښکاره کېږي صحیح شو دلته به سټاپ لاس زه راځم غواړم دغه یورو کې چې ټریډ ونیسم په یورو کې ټریډ نیولو لپاره زه غواړم چې دا مطلب بای واخلم یعنی د دې قیمت پورته خیږي زه واخلم زه راځم لومړی سټاپ لوز ږدم ښه اوس مهال قیمت دا روان دی صحیح شو قیمت دا روان دی 1.11 408 قیمت زه غواړم دلته سټاپ لوز ورکړم 1.11 300 مې سټاپ لوز شو او ټي پی مې څو شوه ټي پی مې 1.11 200 مې ټي پی شوه صحیح شو دا مې ټي پی شو زه غواړم دا بای واخلم اوس به دلته تاسې راشئ په بای باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ چې کله په بای باندې کلیک واخیسته زما پوزیشن څه شو زما پوزیشن ونیول شو دلته به تاسې سره خپل پوزیشن ښکاره کېږي چې دغه پوزیشن تاسې نیولی دی صحیح شو دا مطلب په یورو باندې ما ټریډ ونیو بای اوس راځم زه بله مهمه خبره اوس راځم زه غواړم په یورو باندې یو بل ټریډ ونیسم شارټ ټریډ ونیسم بیرته راځم په یورو باندې به تاسې کلیک واخلئ چې کله مې کلیک واخیست نیو آرډر باندې به کلیک واخلئ زه غواړم اوس په همدې یورو کې شارټ پوزیشن ونیسم شارټ پوزیشن نیولو لپاره به مطلب غواړم په همدې مارکیټ پرایس کې ونیسم مارکیټ پرایس دلته دی لاټ څو ساتې ډیری لګی کمی هغه ستا خوښه ده مطلب ما ډیر که 0.10 مه خو تاسې یوه مهمه خبره دا وکړم چې خپل لاټ په هیڅ کله نه ډیروئ صحیح ده لاټ په څه کوئ لاټ په نه ډیروئ نو لاټ کم ساتئ صحیح دا هم د همغه کریپټو کرنسي کې چې موږ تاسې په فیوچر ټریډ کې لیوریج دی دا په همغه شکل سره موږ سره کار کوي صحیح ده ښه راځم قیمت اوس مهال دا چلیږي زه اوس نیسم ورسره زه غواړم د شارټ ونیسم د شارټ دپاره به سټاپ لاس زه جیږدم مطلب زما سټاپ لاس شو 1.11 ټي پی مې شوه څو 1.11 مې ټي پی شو صحیح زه دا غواړم بای سیل یې کړم صحیح شو دا مې سیل ځان سره ونیو صحیح ما دوه پوزیشنونه یو مې لانګ ونیو بل مې شارټ ونیو بای او سیل مې کړ صحیح شو بله اوس مهمه خبره دا خو دوه خو مو ونیو اوس په دې دواړو کې زما څومره اندازه پیسې بندي دي صحیح ده په دې دواړو پوزیشنونو کې زما څومره اندازه شی بند دی پیسې بندي ګورئ دا دوه پوزیشنونه ما نیولي دي لاټ مې څومره ساتلی دی یا لیوریج یا لاټ دا ګورئ دا همغه لیوریج په حساب یا لاټ په حساب کار کوي ما یو کې 0.10 او بل کې مې 0.05 نیولی صحیح ده په دې دواړو پوزیشنونو کې زما پیسې څومره بندي شوي دي زما پیسې تقریبا $111 په $10,000 اکاونټ کې چې ما خلاص کړی زما څومره پیسې بندي شوي دي $111 صحیح ده یعنې دومره مارجن باندې اوس ما ټریډ نیولی دا په دغه شکل سره تاسې سره څه کېږي ښکاره کېږي صحیح ده بل په دې کې مهمه خبره دا ده که دغه 3 ډاټ یا 3 دانې ټکي چې تاسې ته ښکاره کېږي په دې باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ دا به لومړی اکسپټ کړئ صحیح ده په دغه شکل سره به اکسپټ کړئ
چې کله اکسپټ که بیرته به راشئ 3 ډاټ ته. اوس ګوره دلته یو څو 3 مهم اپشنونه دي. یو غواړئ چې دا ټول پوزیشنونه تاسې بند کړئ که په ګټه کې دي تاوان دي، که تاسې غواړئ ټول پوزیشنونه بند کړئ کلوز آل پوزیشن باندې کلیک واخلئ. دلته بل مهم شی موږ سره دی کلوز پروفیټیبل پوزیشن، یعنی هغه پوزیشن تاسې صرف غواړئ چې بند کړئ چې هغه په ګټه کې دی، نو دا تاسې کولی شئ. بل لیکل شوي دي کلوز لوزینګ پوزیشن، هغه پوزیشن تاسې غواړئ چې بند کړئ چې هغه په تاوان کې، نو تاسې له دې طریقه دواړه کولی شئ. صحیح، دا په دغه شکل سره راځي. بل پکې مهمه خبره دا ده چې اوس خو دا پوزیشن ما ونیو، په هغه پوزیشن په وخت کې ما خپل پوزیشن یعنی کله چې ما بای او سیل ترسره کول په هغې وخت کې ما ټي پي او سټاپ لاس نه دی ایښی، نو دا به اوس څنګه اوس خو پوزیشن روان دی، نو دا به زه اوس څنګه بیرته ورته ږدم. را به شئ تاسې به په همدې باندې کلیک واخلئ، هسې ګوتې به پرې ونیسئ، زور به داسې ورکړئ چې کله م ورکړه نو دغه اپشن به تاسې سره دلته راشي. صحیح شو. کلوز پوزیشن مطلب همدا پوزیشن تاسې بندوئ، نو دې ځای نه تاسې زور به ورته ورکړئ چې کله تاسې زور ګوته به پرې ونیسئ، زور به ورکړل شي، بیا به دلته تاسې سره دغه اپشنونه راشي. کلوز پوزیشن دا کوم پوزیشن چې تاسې نیولی تاسې دا کولی شئ بند کړئ. صحیح شو. دې ځای نه بل رادرمي موږ سره مهم شی چې دی هغه مطلب زه غواړم چې دا ته اوس ما ټي پي نه ده لګولی او سټاپ لوز مې نه ده، زه غواړم دې کې ټي پي کې تغییر یا راولم یا مې سټاپ لوز چینج کړم یا مې ټي پي چینج کړم یا مې ټي پي نه دی ایښی. اوس باید ټي پي ورته کیم راشئ، په دې باندې کلیک واخلئ، خپلې ګوتې ته زور ورکړئ چې کله راغلی په موډیفای پوزیشن باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. موډیفای پوزیشن باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ، اوس دلته بیرته تاسې کولی شئ چې خپل ټي پي او سټاپ لوز څه کړئ، خپل ټي پي او سټاپ لوز تغییر کړئ چې هر څومره تغییر ورکوئ. لکه زه مطلب راځم او خپل سټاپ لوز چې تغییروم اوس وتخیږم یا خپل ټي پي چې دی زه مطلب نورم ورجیږم، دغسې تاسې کولی شئ. او کله چې مطلب ستاسې پوزیشن په ګټه کې روان اوسي، تاسې کولی شئ خپل سټاپ لوز پسې رانږدې کړئ. څومره سټاپ لوز تاسې رانږدې کوئ ستاسې هغه پوزیشن به بیا تاسې ته په ګټه کې بندېږي. کله چې دا دواړه تغییر کړه بیرته راځئ په دې برخه باندې تاسې ورته کلیک اخلئ، نو ستاسې سره به دا تغییرات شی کېږي سیو کېږي. بله تاسې سره ګورئ دغه تغییرات موږ او تاسې سره سیو شو، نه دا هم په دغه شکل سره تاسې کارولی شئ. بل پکې بیرته راځم، زه غواړم اوس په پاونډ باندې زه غواړم ټریډ وکړم. پاونډ کې دا جي پي پي چې دی دا پاونډ سمبول دی، دا پاونډ دی. صحیح ده. زه راځم غواړم په دې باندې ټریډ وکړم، په دې باندې زه کلیک اخلم. که د دې چارټ تاسې ګورئ ځای کې تاسې چارټ هم کتی شئ، د نور شیانو سره تاسې کار مه لرئ. صحیح ده. چارټ هم تاسې کتی شئ او زه غواړم آرډر پکې ولګوم. دلته زه راځم اوپن آرډر باندې کلیک اخلم. اوپن آرډر باندې چې کله کلیک وه، زه غواړم په دې پاونډ کې زه شارټ پوزیشن ونیسم، خو شارټ پوزیشن کله چې د دې قیمت وخیږي، اوس دلته د دې قیمت څو دی؟ د دې قیمت دی 1.33 زه غواړم چې د دې قیمت کله 1.33 ته ورسیږي، نو بیا دې ماته شارټ پوزیشن ونیول شي. صحیح ده. نو د دې لپاره به تاسې په دې برخه باندې کلیک واخلئ. په دې برخه باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ، دلته به تاسې څه انتخاب کړئ؟ سیل لیمیټ. مطلب تاسې غواړئ چې کله جګ دغه لوړ قیمت ته ورسیږي، په دې ځای کې زه غواړم چې دې سره شارټ پوزیشن شی کم ونیسم یا سیل ورسره ونیسم. صحیح ده. نو دلته زه سیل لیمیټ نه استفاده کوم. زه راځم سیل لیمیټ مې کلیک واخیسته، راځم چې کله سیل لیمیټ باندې تاسې کلیک واخیست، دلته موږ سره یو بل اپشن اضافه کیږي چې دغه اپشن دی پرایس په نامه، یعنی په کوم پرایس کې تاسې غواړئ چې سیل ترسره کړئ. زه هغه پرایس دلته ورته لیکم. زه غواړم چې په 200 کې چې کله د دې قیمت 1.33 ته ورسیږي، نو بیا دې زما پوزیشن دوی سره شارټ ونیول شي. صحیح ده. شارټ ورسره اوس خو قیمت دا روان دی. صحیح ده. اوس قیمت دا روان دی، مطلب قیمت دا دی، خو کله چې دې ته ورسېده زه غواړم بیا له دوی سره شارټ پوزیشن چې دی ونیسم. صحیح ده. په اتومیټیک ډول به ستاسې آرډر به تیار جوړي چې څنګه دې قیمت ته ورسي، ډایرکټ به ستاسې آرډر په پوزیشن باندې څه کېږي؟ اوړي. ښه، دلته مې قیمت ورته ولیکه، دا یو اپشن تاسې سره اضافه شو. او دلته لاټونه دي، لاټ کوشش کوئ کم استفاده کوئ. دا لاټ دی، دا کم استفاده، څومره چې کم تاسې استفاده کوئ په هماغه ځان به ستاسې پروفیټ او لوز دواړه چې نارملي. صحیح ده. دا مې وکړه. دلته مې په سیل لیمیټ کې تاسې سره یا په بای لیمیټ کې تاسې سره دغه اپشن اضافه کېږي پرایس باندې. دلته به تاسې د خپلې خوښې قیمت ورته لیکئ، کوم قیمت چې تاسې ورته لیکئ په همغه قیمت کې بیا تاسې ته یا بای کوي یا سیل کوي چې کوم شی تاسې ورته لیکلی. صحیح ده. ښه، دلته بیا تاسې راشئ سټاپ لوز به ورکړئ او ټي پي به ورکړئ. صحیح شو. مطلب لکه سټاپ لوز ورکومه، قیمت مې دلته دا ورته ولیکه. صحیح شو. سټاپ لوز زه ورکومه چې 900 نه چې بیا جګ ته زما پوزیشن د سټاپ شي چې هر څومره تاوان کړي، او زه ټي پي ورکوم 300. صحیح شو. او راځم دا څه کوم، دلته دغه آرډر ورته څه کوم لګوم، په دې برخه باندې زه ورته کلیک اخلم. نو چې کله مې په دې برخه باندې کلیک وکړ، ګوره سیل لیمیټ آرډر زما څه شو؟ سیټ شو. سیل لیمیټ آرډر مې دلته جوړ شو. دا وینې
آرډر مې دلته جوړ شو صحیح شو او دلته دا مې پوزیشنونه دي دا دوه او ګوره دلته لیکلي پوزیشن او دا مې آرډر شو په دغه شکل سره تاسې په دې کې مخته تللی شئ. اوس غواړئ دغه آرډر چې تاسې کوم جوړ کړی دا تاسې کینسل کړئ راشئ په دې 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ. چې کله 3 ډاټ باندې کلیک واچوئ مطلب ډیلیټ آل آرډر ټول آرډرونه کینسل کوئ. یو آرډر هم تاسې کینسل کولی شئ. آل آرډر ټول آرډرونه مې څه کړل کینسل مو کړل. په دغه شکل تاسې ورسره مخته تللی شئ. بل بیا چې راشئ مطلب زه اوس غواړم چې په یورو کې یو بای پوزیشن ونیسم چې کله مطلب دې قیمت راښکته شي زه غواړم چې ورسره لانګ پوزیشن ونیسم تر څو دې قیمت را بشئ کلیک په واخلئ اوپن آرډر باندې به په نیو آرډر باندې به تاسې کلیک را بشئ په همدې یورو باندې به کلیک واخلئ بیا به راشئ نیو آرډر صحیح ده نیو آرډر باندې چې کله کلیک واخلئ زه غواړم دوی سره بای پوزیشن ونیسم خو که چیرته اوس قیمت مطلب 1.11 1521 کې روان دی که چیرته دا راښکته شي 1.11 300 ته زه غواړم له دوی سره لانګ پوزیشن ونیسم. د دې لپاره بیا ته راشئ همدې برخه باندې به کلیک واخلئ دا یې وینئ انسټیټ باندې به کلیک واخلئ چې کله دې کلیک واخیسته را به شئ بای لیمیټ صحیح ده هلته هم سیل لیمیټ کلیک دلته بای لیمیټ کلیک واخلئ چې کله دې بای لیمیټ کلیک واخیسته دلته به موږ تاسې سره خپل لاټ به انتخاب کړئ. لاټ به ډېر نه انتخابوئ کوچنی لاټ به تاسې انتخابوئ ځکه دا مطلب دا دی چې ستاسې ګټې ته وګوره چې څومره ډېر لاټ تاسې استفاده کوئ په همغه اندازه به ستاسې ګټه او تاوان زیات وي په همغه اندازه به ستاسې په پوزیشن کې به زیاتې پیسې او کمې پیسې بندېږي. لاټ په کوچنی ساته ښه لاټ مې دومره وساته قیمت اوس مهال دا روان دی زه ورته یم چې کله چې 0.1.300 ته راورسېد بیا ماته لانګ پوزیشن پکې ونیسي. زه راځم سټاپ لوز هم ورکوم سټاپ لوز ورکوم 11 سل مې ورکړه ټیپي مې ورکړه څو 1100 صحیح شو چې کله مې ورکړه په دغه برخه باندې زه ورته کلیک اخلم چې کله مې کلیک واخیسته چې کلیک مې واخیسته زما بای لیمیټ آرډر څه شو بای لیمیټ آرډر مې دلته جوړ شو دا وینئ بای لیمیټ آرډر مې جوړ شو دلته دې ځای نه تاسې کولی شئ بای لیمیټ آرډر جوړ شو. ګورئ او بل مهمه خبره ده چې کله تاسې دا پوزیشن اوس ونیو که نه په پوزیشن کې دا ستاسې ګټه ده دلته ګټه راته او دا ستاسې تاوان دی چې د ډالر په اندازه دومره تاسې په ګټه کې یاست دومره په تاوان کې روان دا تاسې په دې طریقې سره څه کولی شئ په دې طریقې سره ترسره کولی شئ. نو تاسې یوه هفته یا 2 هفتې په ډیمو کې کار وکړئ صحیح ده. په راتلونکي درېیمې ویډیو کې به زه تاسې ته څنګه بروکر کې اکاونټ جوړیږي څنګه یې وریفاید کړو بیا بروکر ته موږ تاسې ویډرا او ډیپوزیټ څنګه وکړو دا ټول به انشاءالله زه تاسې ته په درېیمې ویډیو کې ښیم صحیح ده. په دې کې میټا 5 ته تاسې میټا ټریډر 5 ته چې دا کوم کې اوس موږ تاسې په ډیمو کې کار کوي دې ته تاسې نه ریال پیسې را لیږلی شئ او نه یې ترې لیږلی شئ صحیح ده. په دې کې موږ تاسې یوازې کار وکړو پوزیشنونه پکې نیسو او څومره ګټه چې کوو هغه موږ ته بروکر کې جمع کوي. موږ تاسې به لومړی راځو بروکر کې به اکاونټ جوړو بروکر موږ تاسې ته یو یوزر راکوي یو پاسورډ راکوي همغه یوزر او پاسورډ به راځو په میټا ټریډر 5 کې په دې کې به خلاصو اوپن کوو بیا پوزیشن هر څه به موږ دلته کوو هر څه به مطلب که ګټه راځي هر څه موږ تاسو ته دلته ښکاره کیږي که موږ تاسې ګټه کوو څومره ګټه چې کوو موږ تاسو ته بروکر کې جمع کیږي بیا له همغې بروکر نه موږ تاسې کولی شو چې ویډرا وکړو باینانس ته کړئ هر څه تاسې کوئ هغه به انشاءالله په راتلونکي درېیمې ویډیو کې زه تاسې ته وښیم. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي که چا سره پوښتنه غوښتنې کولی شئ کمنټ وکړئ. مننه.